د جګړې ناشځنه څېره. د دې کتاب کیسې افسانې نه دي، بلکې د هغو روسي ښځو خاطرې دي چې په دویمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. د دې اثر او یا لږ تر لږه د دې کیسو تر اورېدلو وروسته به مو د جګړې په باب سوچ هغسې نه وي لکه مخکې چې و. دا تاریخي خو په ضمن کې هنري کتاب روسي لیکوالې او د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الکسیویچ لیکلی دی. پښتو ژبې ته ښاغلي جبار فراز ژباړلی دی. د دې کتاب د کیسو دې لومړۍ برخې ته مو هرکلی کوم. زه احمد شاه پاڅون یم. مرګ. زه له مرګ نه ویرېدم، نه پوهېږم د دې لامل زما ډېر کشرتوب و که کوم بل څه. شاوخوا مې ټوله مرګ نیولې وه، تل به په یو قدمۍ کې راته ناست و، مګر زما سترګه نه ترې سوځېده، په باب یې غږېدو هم نه. همالته شاوخوا راته ګرځېده، خو رانږدې کېدی نه. یو شپه د غلیم یوه لویه څارونکې ډله زموږ د کنډک جنګي ساحې ته راننوتله. تر سهاره یې څار کاوه. سپې د چاود مهال بېرته ستنه سوه. ناڅاپه مې له یوې ګوښې څخه زګیروی واورېد. یو ټپي ترې پاتې سوی و. ملګرو مې نور پرېښودم او پرله پسې راته ویل ورنسې، وژنې دي، وینې چې هوا مخ پر روښانېدو ده. ما د چا پر خبره غوږ ونیو او پر سینه مې پر څکېدو شروع وکړه. ټپي مې وموند، کمربند مې په لاس پورې ورغوټه کړ. په کابو 8 ساعته کې مې تر خپلې پوستې پورې په څکېدو او یو عالم سختیو راورساو. لا ژوندی و. قمندان مو را خبر سو. دومره غوسه ورغله چې د خپل سره غیابت په جرم یې د 15 شپې ورځې د بند سزا راکړه. مګر د مرستیال قمندان غبرګون بیل و. راته ویل دا باید په میډال ونازول سي. په 19 کلنۍ کې مې د زړورتیا میډال یووړ. په همدې 19 کلنۍ کې مې وریښتان هم په سپینېدو شروع وکړه. همدغه کال مې په وروستۍ جګړه کې برخه واخیسته. 2 مرمۍ مې وخوړې. یوه مې تر غبرګو سږو ووته او بله مې د ملا شمزۍ د 2 هډوکو ترمنځ تېره سوه. پښې یې رامړې کړې. ملګرو سرتېرو مړه بللې وه. اوس چې خپلې 19 کلنې لمسۍ ته ګورم، پر خپلو سترګو مې باور نه راځي. خامه خوله نجلۍ ده، د خولې د مور د شیدو بوی ځي. چې له سنګره کور ته ولاړم، خور مې یو قبر ته بوتلم او راته ویل ته مو دلته ښخه کړې. نادېژدا واسلیونا انیسیمووا روغتیا پاله.